السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ماشاءالله ملګری خو انشاءالله ټول پوره دي او یونیفورم ټول اغوستی دی. خو ماشاءالله ډېره ښه ده، خوشحال شوم ډېر. الله مې عزتمن لره. دغه نظم ډسپلین ده په یو نظام اداره کې دا یو اساس دی. د نظم قانون او امنیت د پیاوړتیا په موخه د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د 1404 هجري لمریز کال د سرطان میاشتې په 14مه نیټه پریکړه وکړه چې له ذکر شوې نیټې وروسته د ټول نظامي کارکوونکي د دندې د اجرا پر مهال یوازې هغه یونیفورم واغوندي چې د رهبرۍ له لوري تصویب شوی دی. د قانون د پلي کېدو د عملي نمونې په توګه د کورنیو چارو وزارت مشرتابه لومړی خپله تصویب شوی یونیفورم واغوست ترڅو دا پیغام ورکړي چې قانون باید له مسؤلینو پیل شي. چارواکي وایي دا اقدام به نه یوازې د نظامي ځواکونو ترمنځ همغږي او نظم ټینګ کړي بلکې د ولس باور به هم ورسره لا زیات شي. حکومتي او د انتظامی امورو د اجرا په وخت کې یو لباس دا یو شرعي ایجاب یو اداري ایجاب ده چې د کورنیو چارو وزارت ټول منصوبین د دغه ایجاب له مخې لله الحمد په نظامي لباس باندې ملبس شوي دي. دا د کارونو کې د ښه نظم په کارونو کې د ښه والي د بهبود د دې په خاطر باندې ده. یونیفورم تاسو ته پته ده چې دا یو مرکب نوم دی. یونیفورم واحد شکل واحد شکل سره د امنیتي ارګانونو خصوصا د پولیسو هغه شخصیت هویت هغه وظیفه پیژندل کیږي. نو چون د پولیس لپاره دا ډېر ضرور ده چې د یو واحد یونیفورم یا واحد شکل غوره کړي هغه ولري. نو د یونیفورم ضرورت د امنیتي ارګانونو لپاره ډېر ضرور دی. د په خاطر چې موږ ولس دا وپېژني چې دا موږ د امنیت ساتونکي دي، د موږ د حیثیت ساتونکي خلک دي، د موږ د قانون هغه د تنفیذ اداره ده. نو ما خو پیغام دغه دی چې مجاهدین ورونه د یونیفورم په اغوستلو کې پوره عمل وکړي، هېڅکله د دې کې تقصیر نه کوي. یونیفورم د اغوندي ځکه چې دا د دوی د هغه د پیژندنې علامه ده چې په دې سره دوی وپېژندل شي د پولیس ورونه. چونکې د مشرتابه بیا خاص د جناب خلیفه صاحب د هدایتو مطابق چې دوی کوم امر موږ ته وکوو چې د وزارت داخله ټول قدمې نظامي قدمې به یونیفورم عملي کوي. نو په دې امر کولو کې الحمدلله ملګرو سلام به رأس والعین موږ په هغه ورځ باندې ټولو په ځان باندې د یونیفورم عملی کو. یونیفورم بهترین چیز است. ما میفهمیم کی مسئول دولتی است، کی وظیفه داره و کی نداره. الحمدلله مکلف هر کس معلوم شد. هر کس میتونه به حد خود تا مو اندازه قدم بانه که حکومت برش اختیار صلاحیت داره. یعنی در آوردن امنیت یونیفورم لازم و ضروری است. در این صورت که جلوگیری از مردمای سربهود و از مردمای بی‌بندوبار گرفته شود. دیگه کار مناسب است، خوب است. ما به خود و به هموطنان خود این اطمینان میدم که انشالله امارت اسلامی هر روز در روز دیگه قدم به قانونمند شدن، به نظامی شدن، به وضعیتی که راحت به مولوس و به مردم ما شود افتخار میکنیم. الحمدلله کار مثبت و نیک است. عملا ما را میبینیم که اقدام کردیم و دیگران هم میگیم باید اقدام بکنیم. د سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد ادریس محمدي زازی وایي چې یونیفورم نه یوازې د امنیتي پیښو په مخنیوي کې مؤثر تمامیږي بلکې امنیتي کارکوونکو ته د مسؤلیت احساس هم ورکوي او د ولس او امنیتي ځواکونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کوي. تر ډېر بیرته پورې د یونیفورم کولی شي په داخل د افغانستان کې د ټولو امنیتي پیښو مخنیوی وکړي، عام ولس ته ذهنیت ورکړي چې دا ارګان یا دغه وزارت دغه ریاست دندې کومې دي، ورسپارل شوي محدودیتونه یې کوم یو دي. یونیفورم به دې ترڅنګ مجاهدینو ته احساس د مسؤلیت ورکړي، احساس د مسؤلیت ترڅنګ به ورسپارل شوي وظیفې
هغه احساس ورسره وي چې زه د دغه وطن یا د دغه خاورې ساتونکی یم، محافظین یم، ورسپارل شوي مسؤلیتونه به په سمه توګه ترسره کېږي. زما پراند باندې په دغه اوسنیو شرایطو کې به یونیفورم وکولی شي د ملت او د حکومت ترمنځ رغنده رول ولوبوي، ځکه چې د ولس مینه، د ولس احترام، د ولس غوښتنه، د ولس سپارښتنه پر ځای شوله چې هغه همدا وه چې باید وزارت داخله خپلو ټولو کارمندانو ته چې عام ولس سره سروکار لري، عام ولس سره مخاطبین دي، هغه باید ځانګړی یونیفورم ولري چې تر څو تور سپین سره جلا شي او عام ولس ته هم یو زینت ورکړل شي چې څوک په کوم موقف کې دی او د چا څه مسؤلیتونه دي. امنیتي ځواکونه وایي چې د نظامي یونیفورم مراعات ورته یو مسؤلیت دی او د خپلو مشرانو سپارښتنې په بشپړ اخلاص او ژمنتیا سره پلي کوي. الحمدلله مونږ خپل مشرانو ته ډاډ ورکوو چې د مونږ ټول ملګري په شمول د ما بس ټول یونیفورم ښه منظمه دي او انشاءالله چې منظمه به هم وي او د مونږ مشران چې هر امر کوي مونږ هغه ته لبیک کوو او ښه په کلکه ورته آماده یو اطاعت له هغو نه کوو انشاءالله. موږ الحمدلله د خپلو مشرانو هغه امر پر ځای کړی او موږ د هغو امر 100% منو، ځکه چې زموږ مشران ټول الله ته تسلیم خلک دي او د دې یونیفورم فواید دا دي چې د موږ او د عامو خلکو فرق وسي او عام خلک وکولی سي چې هغه خپل مسؤل اشخاص وپېژني. الحمدلله له کومې ورځې نه چې د داخلي وزارت په چوکاټ کې د موږ وزیر صاحب الحاج خلیفه صاحب امر کړی، له همغې ورځې نه 100% دلته یونیفورم تطبیق ده. عام وګړي خوښ دي چې اسلامي امارت د دوی هغه غوښتنه پوره کړه چې له 4 کلونو راهیسې ورته انتظار درلود. اوس هغوی توانیږي په اسانۍ سره د ملکي او نظامی کسانو ترمنځ توپیر وکړي. یونیفرم یک چیزی است که مشخص میشه بین نظامی و غیر نظامی و خصوصا با ما که از مسابقه دور میبینیم بسیار اعتبار میکنیم، یک انرژی میگیریم که اونجا یک نظامی است، احساس ترس مرز وجود ما اصلا نمیباشه. موږ خو په دې باندې ډېر خوشحاله یو، خو اولنۍ خبره به داسې درته وکړو چې مخکې دغه یو پیشرفت زموږ د نظام د دې د ښکارندویي کوي چې انشاءالله چې موږ قدم په قدم وړاندې روان یو. مخکې چې خلکو له دې نه چې بعضې شکایتونه به و چې نظم نه ده برابر، دریشي نه ده برابر، او اوس موږ له دې نه ډېره مننه کوو، ډېر ښه پرمختګ شوی ده او د ټول عام ولس دپاره اوس معلوم شو چې د وزارت داخلې منصبین څنګه معلومیږي، څنګه سړی پېژندلی شي او هغلته خپل شکایت یا خپل خبره وړلی شي، هغه عرض اوري او خبره به جاته رسېږي. موږ ډېر ترې خوشحاله یو. همداراز د کورنیو چارو وزارت له لوري د یونیفورم د تطبیق په موخه یو څارونکي کمیټه ټاکل شوې چې په منظم ډول به د ټولو قطاعاتو او جزوتامونو څخه څارنه کوي. د امنیتي چارو ستر معاینت ټول قطاعات او جزوتامونه په دې باندې مکلف دي چې دغه ټاکل شوی یونیفورم دوی تطبیق کړي. لکه مخکې چې مې خبره وکړه، دې دپاره الحمدلله د وزارت د رهبرۍ مجلس کې کمیټه ټاکل شوې ده او دغه کمیټه به د دغه یونیفورم د تطبیق څارنه کوي. د رهبرۍ مجلس یوه پرېکړه دا هم وه چې ټول قطاعات او جزوتامونه هغه د کورنیو چارو وزارت څخه کوم یو دي، لکه د معاینت ارشد قطاعات او جزوتامونه یا قدمي، هغوی ته ټولو ته دا خبره شوې چې په هغه کې د ولایاتو امنیه قمندانۍ، همدارنګه اپارات مرکز ریاستونه، دا ټول په دې کې شامل دي. د دغه یونیفورم د تطبیق لپاره دا کومه کمیټه چې ټاکل شوې ده دا به د دې څارنه کوي او دغه به په صحیح معنا باندې انشاءالله تطبیقیږي. پولیس د ټولنې خدمتګار